أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. صدق الله مولانا العظيم. پرونمونږه دا مسله ذکر کړه چې کله سړی ویده کېږي، د ویده کېدلو نه مخکې کوم کلمات کومې دعاګانې به خلک وایي او په څه طریقه باندې به سړی ویده کېږي. نن یوه بله مسله ذکر کوو چې ګوره یو مسلمان څه شی غواړي باید د الله رب العزت نه یې وغواړي. که د دنیا خیر وي او که د آخرت خیر وي، که د دنیا فایده وي او که د آخرت فایده وي، باید د الله نه یې وغواړي. که د هر شي نه د مضرت او د ضرري شیانو نه دی پناه غواړي، باید په الله سره ترې پناه وغواړي. ځکه په قرآن مجید کې خپله رب کریم ټولو انسانانو ته فرمایي، رب العزت فرمایي: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ادعوني غواړئ مانا استجب لكم، زه ورته ووایم. یعنې دعاګانې چې تاسو غواړئ د ما نه یې غواړئ، الله وایي، او دعا به تاسو ته زه قبلوم، تاسو دعاګانې به زه قبلوم. همدارنګه د بل ځای کې الله رب العزت فرمایي د سورة اعراف 55 نمبر آیات ته: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين. الله وایي ادعوا ربكم، راوبلئ رب خپل، وغواړئ رب خپل نه، یا راوبلئ رب خپل تضرعا په عاجزۍ باندې، په تواضع سره، وخفیة او په پټه، انه لا يحب المعتدين. ځکه د الله د تجاوز کوونکو سره محبت نه کوي. نو ګوره دې آیات کې هغه ده: ادعوا ربکم، رب خپل رابلئ. یعنې څه شي چې غواړئ د خپل رب نه یې غواړئ، د بل چا نه مه غواړئ، د خپل رب نه یې غواړئ. همدارنګه د بل ځای کې الله فرمایي: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. الله وایي چې کله تا نه زما بندګان پوښتنه وکړي، زما باره کې تا نه پوښتنه وکړي، نو فإني قریب، زه نږدې یم. الله وایي: أجیب دعوة الداعي إذا دعاني، زه د دعا غوښتونکي دعا قبلوم خو چې کله ما نه دعا وغواړي. نو دعا غوښتل پکار دي، ځکه موږ انسانان بلکې ټول مخلوق دا محتاج ده، دا ضرورتمند ده. یعنې ټول ضرورت الله رب العزت ته شته. نو چې الله ته د چا ضرورت ده او الله ته محتاج دي، نو پکار هم دا داسې مسلمانان د الله نه وغواړي، دعاګانې د الله نه وغواړي، د خپلو ضرورياتو پوره کولو طلب د الله نه وکړي. تر دې پورې په روایت کې راځي که چېرته یو سړی مالګه غواړي، مالګه، نو هم د الله نه دې وغواړي. یعنې څه شی چې دی غواړي او څه شي ته د ده ضرورت وي، د الله نه دې غواړي او الله به یې ورته پوره کوي. همدارنګه بل روایت کې راځي د نعمان بن بشیر رضی الله عنهما نه روایت ده، هغه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه نقل کوي: قال الدعاء هو العباده. دعا سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا عبادت ده. دعا ځکه عبادت ده، یو وجه یې دا ده چې ګوره عبادت کې مهم شی تضرع او عاجزي ده، تواضع ده، او دعا کې هم تواضع پکارېږي، ځکه دا عاجزي ده، الله ته محتاجوالی ده. نو دې وجه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الدعاء هو العباده. دعا دا عبادت ده، یو بعیني عبادت ده، او یا په تواضع او په عاجزۍ کې د عبادت غوندې ده. همدارنګه د بل روایت راځي د حضرت عایشې رضی الله عنها نه روایت ده. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
يستحب الجوامع من الدعاء. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائے کہ رسول اللہ نے جامع دعا کو کولا داسې دعا به وکولا چې هغه جامع دعا هم د آخرت خیر پکې راغلی او هم د دنیا د آخرت دواړو خیر پکې و. داسې دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم وکولا او یې ما سوا ذالک او داسې جامع دعا بنوا هغه دعاګانې مې پرېښودلې بلکې خوښې مې جامع دعا وه چې داسې دعا چې د دنیا او د آخرت دواړو کې ګڼل کېږي. داسې دعا رسول الله وکولا. داركم تبلغ حضرت انس رضي الله عنه ويتا حضرت انس رضي الله عنه فرمائي وكان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. حضرت انس رضي الله عنه فرمائي والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم زياده دعاء دعوه يعني زياده رسول الله كما دعاء دعاء رسول الله زياده ويلي اللهم آتنا في الدنيا حسنه اي الله في الدنيا حسنه راكا وفي الآخرة حسنة وآخرتك حسنة وقنا عذاب النار او جهنم د عذاب ټول عذاب نه وساته. دا دعا حضرت انس رضی الله عنه فرمایي رسول الله دا دعا ډیره ویلي. بیا دغه دوجه کې حسنه ذکر ده آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه. بیا دغه علماء د صحابه کرامو مختلف تفسیرونه د دې راغلي دي چې دې معنا څه شی ده. علي رضي الله عنه نقل يا فرمایي چې دا په دنیا حسنه دلته حسنه مراد نیکه بیبي ده نیکه ښځه ده. حسن بصري رحمة الله عليه فرمایي چې په دنیا حسنه دلته حسنه مراد علم او عبادت ده. راځي ماته څه شي په دنیا کې حسنه عبادت راته راځي علم راته راځي. دا ابو وائل او ابن زید رحمۃ اللہ علیہما او دوړه فرمایي چې د دین مراد مال نه اے الله ماته په دنیا کې مال راکړي. همدارنګه د امام قتاده رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې د اول حسنتن دلته مراد عافیت ده الله عافیت راکړي صحت راته نصیب کړي د شرور او د آفتونو او د تکلیفونو نه وساتي. همدارنګه د امام مقاتل رحمۃ اللہ علیہ فرمایي اول سے دین مراد خوشحالی اور عزت تھا. اے اللہ ماته په دنیا کې خوشحالی راکړي اے الله ماته په دنیا کې څه شی راکړي عزت راکړي. نو ګور تقریبا په نسبت اقوال سو حضرت علی رضی الله عنه فرمایي دې نیکه بیبي مراد ده چې الله ماته نیکه ښځه راکړي نیکه بیبي راکړي په دنیا کې. حسن بصري رحمۃ اللہ علیہ وایي چې علم او عبادت مراد ده. ابو وائل ابن زید رحمۃ اللہ علیہ وایي چې مال دې مراد ده. امام قتاده وایي رحمۃ اللہ علیہ بنظم قول او دې مراد عافیت ده. او امام مقاتل وایي چې کوم دې مراد خوشحالي او عزت ده. وګورئ څومره ښایسته او جامع دعا ده. او دې دوه حسنتن حسن بصري رحمۃ اللہ علیہ فرمایي دې مراد جنت ده چې الله په آخرت کې راته جنت راکړه او په آخرت حسنه او په آخرت کې راته جنت راکړه. انت د حسنتن څه شی مراد ده جنت مراد ده. او سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې وفي الآخرة حسنه دلته حسنتن مراد معافی ده یعنی اے الله معافی راته وکړه بخښنه راته راکړه معاف مې کړه ګناهونه مې معاف کړه. نو ګوره دا ډېره جامع او معنی دعا ده. دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا په کثرت سره ویلي او همیشه یې دا دعا ویلي اللهم آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. اے الله په دنیا کې حسنه راکړه. نو که هر یو معنا پرې اخلي که د حضرت علي رضی الله عنه هم ښه مطلب ده که حسن بصري رحمۃ اللہ علیہ معنا پرې اخلي هغه هم ښه معنا ده. او که د امام مقاتل رحمۃ اللہ علیہ قتاده رحمۃ اللہ علیہ ابو وائل بن زید رحمۃ اللہ علیہ دې ټول معناګانې راځي ټول یې معناګانې دي. وفي الآخرة حسنة فآخرتك جنة راكي يا فآخرتك تضافيوكي وقنا عذاب النار او جهنم دا عذاب تقود عذاب للموساكي وقل ثم كاستا او جامع دعانا أمداركم دا بل بنت ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ابن مسعود رضي الله عنه فرماني والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك القضاء. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم بدأ دعاء قولا اللهم إني أسألك الهدى إيه الله سبحانه الهداية سؤال قوم والتقى التقوى سؤال قوم
والعفاف او د عافیت سوال درنه کوم والغنا او د غنا سوال درنه کوم ان دا دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دا دعا رسول الله ویلي ده اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنا دا دعا رسول الله ویلي همدارنګه د بل ویل د طارق بن اشعر رضی الله عنه روایت ده هغه فرمایي کان الرجل اذا اسلم چې کله به یو سړي اسلام راوړ اول به مسلمان شو يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يعني الكريم صلى الله عليه وسلم أول أرسل تشيء وقوله منذ يقوله لمن تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات يقول الكريم صلى الله عليه وسلم رسولك أمركم سيدا كلمات دعاء ويقضي كلمات وقال إذا كلمات وآيات كلمات داري اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني طارق بن اشعر رضی الله عنه فرمایي چې کله باندې یو سړي اسلام راوړ نو د اسلام د هر څه وړاندې اول به تعلیم نه چاوته د مونږ طریقو د مونږ تعلیم یو مونږ یو تیار او دا نه مونږ ته امر ته چې دا کلمات وایا دا دعا وایا اللهم اغفر لي اے الله ما تبکنه وکا ورحمني وما رحمك واهدني وما هديتك وعافني وما تعافيت را نصیب کا عفو کا ماتا یا عافیت را تنصیب کا ورزقنی وماتا عزت را کا مگر دار کا اس دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعاگار امر کرے اللہ کو قرآن کی بیمانے ہو گاڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کتابوں نے رسول اللہ حدیث بلد کی رسول اللہ قلم دعا کولا اور صحابی کرام خلق طبیب نے دعا ترغیب ورکاو چې دعا کوي دا الله دعا وغواړي او دعا د چا نه غوښتل پکار دي د الله تعالی نه دعا غوښتل پکار دي د قبر نه دعا نه غوښتل پکار دي زیارت نه دعا نه غوښتل پکار د الله نه غوښتل پکار دي او ورته جایز ده ورته جایز ده په صحیح طریقه باندې دې لپاره چې ټول زیارت دی چې ځان په سولې جوړې کوی نه ورسره دعا وغواړه ځان لپاره دعا وغواړه د خدای لپاره دعا وغواړه هذه موجودة في فرق قسم أو ده سيمة دي بكاسة بالكل مستغنية أو بالكل دي الله تعالى مرتكيني من الله تجاه الله تعالى نعم فهر حالة كده الله ندعا بارا فهر وقت كده الله ندعا بارا فكرة طول خلق الله تعالى محتاج دي لا طول مخلوق الله تعالى محتاج ده يوازي الله سجاة احتياج من الله نرسول مخلوق ده لنا مسؤولة طول الله تعالى محتاج أو الله سجاة وقال الله بدون مشاهدين تجد صورة الله دعاء وعلى الله دون الحشاري أو يطال دعاء الله قبله إنسان مسلمان الله تعالى سكوتك الله حياة في مسلمان لله سأله مسلمان دعاء قبله ليه دخلت دعاء بعد الزمان سكت الأسود يقولي توي سلاح جيكي لعالم شيء ثم تتغور فانك ثم يهم فانك تو به خاص د جنتی دا زړه ضرورت نه لري دعا ته الله نه وایي نه دعاګانې کوي دعاګانې وایي الله که ځان دې وایي که خلکو سره وایي که د پرځنې مسلمان وایي که د رښتینو مسلمان وایي امیش ته الله دعاګانې وایي امدک الله ضرورت راکړي د ضرورت راکړي نسی حاجت امدک الله ورکړي او جامع هغه دعا ده چې د دنیا او د آخرت دواړو خیر ته ورسېږي د دنیا او د آخرت دواړو خیر کې وي دغه څه دعاګانې جاني دعا ده او دغه دعاګانې د الله غواړي صرف دې دعاګانې مو غواړي چې الله دې د دنیا او د دولت او د آخرت کې دی دغه چې الله دا دعا کوي دنیا او دولت ته درته کې فرصت دنیا او دې ته الله امتحان کې باندې دنیا بیا دې دنیا کو د بتا چی کوي جهنم کوي نه د دنیا د خیر او د آخرت د خیر دې دواړو دعا کوي في الدنيا كم الله خير على سيدك وفي آخرت كم الله خير على سيدك الدنيا بديم كاميابي أو آخرت بديم لا كاميابي من دعاء إلى الله نباري أو الله قريب للمشاهدين سورة دعاء سترى الله نباري الله تبع أقول لك الإنسان أو الله أرسل إنت دعاء قبله الله يقول دعاء دوك من الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله ينور دعاءك الله يسوق بارمون دعوك نصيبك الله ينور دعاء قبولك الله ينور دعاء قبولك الله شرعي مشكلات من كل دكتور لأنه خدارون قرأك
الله ممكن دعاء شر من هذه رسول الله سكون دعاء الكريم الله تقول مرضى الله ممكن حقيقة تقولك الله ممكن حقيقة تقولك الله ممكن حسب الطاقة محتاجه الله حسب الطاقة محتاجه الله تحاجة عوائل الله زموش رعيها وعيش كوركي الله تكون مسلمانا رعيها وعيش كوركي الله ممكن الدين خدمة واحدة الله يمكن تعبان خضامة علم ونسيبك الله عمل علمات نبيوك الله حفظان نبيوك الله ممكن الدين خدمة واحدة وكل دعوة إلى الله إن الله تصير من الإكرام